عزیزانو عرض میں داو چې ډېر لوی خیال د دې ژبې ساتل پکار دغه ژبه ده چې دنیا به په دوست هم کې او دغه ژبه ده چې دنیا به په دشمنه هم. یو بادشاہ خپل وزیر ته وایي چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده، د ښکار غوښه راوړه، خو دا مې واوره چې ښکار وکړي په هغې کې چې کومه خوناکه تیکۍ نو هغه وریتکه او ماله یې راوړه. او وزیر لاړو، وزیر هم پوی وزیرو، دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسه ډب وزیر نه و، عقل یې لرلو. او ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ جنیجو پیژنئ؟ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ ما ته ویل هوښیار نه دی، شریف سړی دی. هوښیار نه دی، وی شریف سړی دی. نو زمونږ غوندې نه دا هوښیار وزیر، قابل او ذی فهم او ذی هوش وزیر. لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار ژبه یې وریته کړه او بادشاه ته یې راوړه. نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې ښه تیکه دا ده. اوس ښکار کې خو وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجی وي، زړه وي، خوناکې تیکې پکې دغه وي. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه ښه تیکه بله نه وه، د دې ژبې نه ښه تیکه بله نه وه. وی ښه ده نو سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکه وي نو ابه وریتې او ماله به یې راوړې. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا یې وله ژبه وریته کړه او رایې وړه. بادشاه ورته ګوري چې اوس دې په سولی خېجو. پرون مې چې درته ویلي چې ښه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې ژبه راوړه، او نن مې چې درته ویلي چې خرابه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې ژبه راوړه. وزیر ورته وی بادشاه قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که ښه شی دی نو هم دغه ژبه ده او که خراب شی دی نو هم دغه ژبه ده. دغه ژبه ده چې سړی به جنت لمبوزي او دغه ژبه ده چې سړی به جهنم لم. بادشاه ورته ویل ټیک، والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر ستا دومره لوی عقل. عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوی په دې کائنات کې بل څوک، په دې کائنات کې لوی پوی خدای دی او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول ژبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبرو فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د ژبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته لکه څه کوې؟ وی صاحب لرګي کوم، دا وړم بیا خرڅوم. دیو ورته وی چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي، بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه لیدلی لکه د چندړو لختې کې بوی. یو کونټه یې جارا کړې ده، د چندړو کونټه یې ده داسې د لاس کې ولا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی.
تاسو خیال را نو د چندنو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه سړی بتلو دیو سره د سات نیم مجلس وکړو بیا به د چندنو لرګي راوړه خرڅول لوی مالدار چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاندړو چې غره ته لاندړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور آواز یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه ده جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو څنګه یې ښې جوړې دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه ده نو بل کټ کې کېناستو یو ساتو لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کینی اوس دې زیر و زبر کوم هغه ورته ویل ته زما دوست دی اشنا مې څنګه دې په تبر ووهم هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فوراً ما په دې سر په تبر ووه کینی بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان ته خلاص کا بس تبرې والا را پرېښی دی په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه تې خلاص شوې او غر دې خپل شو چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي هله همغسې تازه دی بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړ چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خو دا معنی چې یو شاعر وایي چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلی دي که تاسو عزیزانو فقه او کته فقه
چا کې چې څلور مذهب دي، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، دی فقهاو چې د قران کریم نه کم استخراج د مسائلو په اشاره او په دلالت او په اقتضاء او په تقاضا باندې کړه دي، عقل به حیران شي چې دا فقهي جزئیه د مجتهد د قران د کم آیات نه معلومه کړي او آیات بدرته یا دی فقيه دا جزئیه د حدیث کم روایت نه معلومه کړي دا حدیث بدرته دا خو چونکه یو عظیم بحر دی قرآن او حدیث. اوس بیا خبره ده چې په پاکستان کې قرآن نه دی پاتې او حدیث نه دی پاتې. قرآن کې په پاکستان کې قرآن نه دا شی جوړ شو لکه بیګا به تاسو کتلی، ما سره خپل الحمدلله ټلویزیون نشتا او خدای دې راکېم نه چا سره چې دی دا دې خدای وسوځي، سټیشن دې خدای وسوځي. بیګا صدر ضیاء الحق د ټي ډمانو ته انعام ورکولو، دا د اسلام علم بردار او د اسلام ټیکدار بیګا د ټي وی ډمانو ته انعام ورکولو، نو د ټلویزیون ډمانو ته انعام چې ورکولو نو داغه افتتاح په قران کړي دا بیګا نه خبره. اول دا سورۃ رحمان وی الله دې تباہ او برباد کی دغه مليان، الله دې دوی هلاک کی او خدای دې دوی په فالج والے کی چې دومره خو سوچ کوي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي. د صدر په غیږ کې خو کېنا غیږ کې نه چې خلینه مې اوس بل سوزي پار سے کېنا کور دې وران شه خو دومره خو سوچ وکا کنه چې دا د سشي افتتاح په ما کوي چې دلته ز قرآن وایم. نو الته د ټي وی د ډمانو افتتاح په قرآن وکړه ولته ورپسې ډمې را لې بیا دا به تاسو کتلی ځکه چې دا خو مبارک کار دی. بیا د جمعې په شپه خو په پاکستان کې چې څومره د جمعې شپه د لعنت شپه ده دومره به په مخ د ځمکه بله شپه د لعنت چرته دی. د دنیا حرام توبونه، کنجر توبونه، دم توبونه، ویسیارونه، دا معززین او دا شریفان چې نن تاسو ورته وایي دا شریفان د جمعې په شپه ویسیار تناستی خزی او نر او جنکی او لکانٹو دا ستا ملک شو. دا آغا ملک دے چی پچا کے صدر نوالا تر اسملائی پورے او اسملائی نوالا تر وزیرانو پورے طول ورز لگے اسلام اسلام. یا وزیر اعظم جوڑ کرے دے دی چیرڑو جوڑنجو اغم چگی اسلام 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 اسلام. دا به په داسې ګوډاګی دی لکه پخوا به چې باران نه ودرېدو د ښځو به ګوډاګي جوړ کړه ویل به هله ګوډاګی ځوړند کوي چې دا باران ودرېږي. دا هغه د ښځو ګوډاګی دی وزیر اعظم کړی دی او دویم لګی اسلام اسلام په صوبایي اسمبلی ممبر اسلام اسلام دی چې راپاسیم اسلام اسلام. تاسو ټول قوم وایي چې لعنت شه در باندې دا ستا اسلام دا دی چې د ټي وی کنجرانو لده انعام ورکولو او افتتاح دی په قرآنو. د پیښور ټلویزیون افتتاح چې کېدا پیښور کې پته ولګوي چې د دې د قرآن تلاوت چا کړو. هغه مولا د قرآن تلاوت کړو چې موږ د روزې او د اختر فیصله وکړو او هغه د حکومت مولا وی دا یو شوشر پسندي حکومت له مشکلات پیدا کوي. د داسې حکومت خو گردن پرې کول پکار دی چې په کوم حکومت کې قرآن دومره شرمېدلی کتاب. قرآن دې نه راغلی دی چې د ټلویزیون د ډمانو اوس بېله خبره تاسو وګورئ زمونږ د ملک کې کپړې چې څوک جوړوي هغې ته جولا وي
او لندن کې چې څوک کپڑے جوړي هغه ته انجینیر وایي. زمونږ د ملک دا غریبان ډولکی والا چې دي ته مونږه ډمان وایي. هغه دا ډم دی، دا ډم دی. اوس په پولیس کې چې کوم دغه ډولکی هغه گئی هغه ته بینډ باجه وایي. په بارډر کې چې بینډ عام معززین دي. په ټي وي کې چې دا کنجران کم راځي دې ته فنکاران وایي. دلته زمونږ د بالا ماڼه کې حسین هغه رامین باجه غږی د دې ځای دی. ما ته پته نه وه، دکان ته راغلی و ګولۍ خستې. ما لکه ته څه کار کې؟ وی چې جي زه فنکار یم. زه پوه نه شم. فنکار خو ډېر قسم کېدی شي. چې لاړو ما ته ملګري وویل دا ډم دی ویلې باجه غږی په ریډیو کې. ما ته زه تیر ایستم. ما فنکار به څه معزز شي ته وایي. اوس دا د ټي وي ډمان دا فنکاران دي، دې ته ډمان نشي ویلی. که په ټي وي ګډېږي فنکار دی، که په دبلې غږی فنکار دی، که په باجه غږی فنکار دی. هغې له زمونږ امیر المؤمنین انعامونه ورکړه چې تاسو قوم ډېر خوشحال ساتلی دی او دا قوم ډېر خوشحاله دی. تاسو ورته غزلې ښې وایي، ډرامې ورته ښې کوئ، دبلې ورته ښې غږی. دا زمونږ ملک دی. اوس کې به څه؟ اوس چو کفرس کا برخیزت کجا ماند مسلمانی، چې افتتاح د کنجرتوب ملا کول شروع کی، هغه قوم کې به اسلام کم ځای پاتې کیږي. بس که خیر جشن خیبر لګي ختم په ماو کې، او بیا رستو پکې څه کیږي؟ ٹی وی سٹیشن جوړ کې افتتاح په ماو په قرآنو کې. انا لله و انا الیه. نن ستا ملک قرآن نه دا شی جوړ. دا ملک به تبا کیږي نه، دا ملک به غر کیږي نه. اوس تاسو ټوپونه وهي راجیو ګاندھی درته فوجونه اچولی دي. راجیو ګاندھی فوجونه اچول نه، که راجیو نه یا روس نه بد شي اسماني افت به در باندې. په کوم قوم قحط راغلی و وای چې تمام دنیا پکې د لوږې مړه وه، قحط به در باندې راشي. اوس دوی بیا خارښتېږي وړو ګرانولو له، چینو ګرانولو له، بجلی ګرانولو له بیا خارښتېږي. تاسو په غبرګو سترګو کې نه د ملک بیروزګاري وګوره. ایم او بی او ایل ایل بی او پی ایچ ڈی او دا گند بلای کړي دي، د کلرکای ځای ورته نه ملاویږي. د کلرکای ځای یو کلرکی سیټ چې خالی شي 10,000 درخواست د بی والا ورته پلین پراتی. نو یو سیټم بیا دا به خپل سړی په پلان دی نه لګېدلی. اخبار کې بینه اسې بيدیوي ورکی، ایڈورټایزمنٹ ورکی جی، درخواستونه ورکی، پلانې سیټ خالی دی. تاسو اخرى په دې دیر سپاره قرآن چې د وړاندې نه پاغي د وزیر سړی برتی شوی نه. مون خو د بابا خپل یو زمون قرآن دی، کور دا هغه چا آباد دی چې د ابای خپلی. دا ستا ملک شو. یو طرف ته بیروزګاری وګوره انتها ته ورسېده. ملک ټول بیروزګار، 80% دنیا بیروزګار ده. الله دې سپین د لوګي نه مړ کوي. او بل طرف ته ستا ګرانی وګوره وړه بیا دې ګران کړ. بجلی لګیا بیا ګرانه. غوړي دې کم ځای ته ورسول. 10 روپۍ کیلو چینیم ده او 10 روپۍ کیلو ګوړم ده. یعنی د په خوا به د غریبۍ د وجه خو چا د ګوړې چای اوس کلی کن. اوس ګوړې هم نشته 10 روپۍ کیلو. ځکه هلته په غنو په ځمکو ستا دومره ټکس لګېدلی دی چې 10 روپۍ کیلو به نه خرڅوي. نو څه چل به کېږي؟ خو چې خوځې ټکس، چې خوځې ټکس، چې خوځې ټکس
بیا دې پلارو کې جیب کتری ودرولی دي کچر تر روانه خار ته وګړاله پلار کې در ترحزن ناستی صاحب په جیب دې ډاکا واچي کور دې وران شي واپس کور تلاړ شي ګوړه دې رانوړه خزه ګوړه په سره وړم جیب می چاووالو ان شاء الله پکې وای ان شاء الله دا د زیولک په ان شاء الله به عمل چلیږي ان شاء الله صحیح معنوں میں دا معنی ټکي ډېر خیاط کړي دي دا صحیح معنوں میں مې خدای ته ګوره اسلام خو نه راولي دا خلک خو د لوګي ممړه کوا د مومن کار دی چې من ربک غوی رب مونږ څه پیژندلې خدای قرآن ته وګوره د لوګي مړ شم چرته یو قپ روټای باندې دا من ربک هیڅ نشو صاحب نه اسلام را د لوګي دې مړ شو خو د پاکستان قانون دی قرآن شي د لوګي دې مړ شو بربند دې ګرځو خو د ملک فیصله دې په قرآن شي والله العظیم چې زما خو دې د ایمان نه ګوتې وخیږي چې د لوګي مرم چې زه بیا غاګو نه کوم خو یو مو نشو کړ عزیزانو غنم ولې ګرانه څه چلو شو ځکه چې شاهي اخراجات دومره اوچت شوي د شاهانو خرچونه اسمان ته ورسېد نو غریب به د لوګي نه مړ کېږي د کورونو کرایه وګوره دومره سوره خالی شوي نه 1500 روپے بیا دغه جیدادونو والا نه دی پروردگار دا جیدادونه د مرګ پاتې کی دکان کنی سے 60,000 پټکه کور کنی سے 60,000 ایڈوانس وت کور دې د میر دین جمعات شاه خو کرای بدر کوم کنه دا پټکه پکې پکم کتاب کې راغې د دې تپوس والا هیڅ نشته او دلی د پاکستان نه د دلی راجا جوړ دے دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں جڑا والا پیڑو سکشتا نا یعنی ولی تا دکان نیسم تا ولی مانا 60,000 روپے بڑھ کے ولی او کری بدر کون کر یا زستا پا کور نیسم تا مانا ولی 60,000 روپے ایڈوانس غواری تاسو بڑا کی داوائی چی دا سڑے پی بیا قابض کی گی ٹھیک دا قابض کېدو دپاره قانون پکار دی د ملک بیا کنه ته زما کور کې اوسېږې او زه ستا ویستلو غواړم یو میاشت ته زما د کور اجاره دار یو میاشت پیاله راغه کرۍ مې دنه واغسته او درته مې ووي چې کور خالی کا پټکي به کډه په سره او بار به وځي پټکي دې لپاره بیا قانون پکار دی اې لپاره تاسو بیا د پیرنګیانو قانون ساتلې د لاډ میکاله تاسو راشي په ججو کې وګورئ سیول ججانو سرا د شلو کالو کې سونه پراته 200 ججان په بدل شي او د یو کوټړای کیس نه فیصله کی زمون مالک کې اولک دغه د خزي کیس ته پلار ته خزا کینولې ده پلار پشمار شمیرلی 2 کاله وشو 2 کاله یو سیول جج د خزه او د میړه فیصله په 2 کاله کې ونه کړ دستا د ملک قانون دی اخر دا ججان دې څه لپاره چې د یو میړه او د خزه فیصله په 2 کاله کې نشي کوله د یو کوټړای کې 14 کاله وشو چلیږي لګیا دې لپاره خو شری قانون پکار دی خزه او میړه پیښو او خزه وی چې دې میړه سره زه وخت نه تیرو بالکل کمه حلاله کوي خلع وکي پټه کې خزه او میړه جدا کی بس خبره خلاص ګوان دی بل روز وکیل راته وی تمام پکې پیش کېږي جج سره مالوالی ویل جرګه دی پکې کړی استاد خدای مال کور دغه پاکستان په قانون وران کی کزه جج سره زب پیش کېږم جج سره به خزو بیانونه کوم ولی ججو زرد جج بچیا دستا ملک دے 500 کی سنا وګوره 500 کی سنا لس کاله اوسو سړی 500 گاټ کې پراته دي په لس کاله کې دی یو 500 کیس نه فیصله کی لس کاله لری مزي
ارباب سکندر چا وجلو کنه وجلو د دې صوبې سرحد گورنرو کنو اسړې تر اوسه پانځګار کې پروت ته کنه پروت لس کاله کې درنا ورځ کې تر اوسه فیصله شوه ده دا پاکستان دی دا بازي په کې چې پاکستان په تړقې روان دي پاکستان په تړقې روان دي پاکستان په تړقې دا پاکستان کې خو خلق د خدای په عظیم قهر گرفتار تو ورشه د کچرولا ورشه سپینګيري او زاړه او ځوانان چپړاسيان دي صاحب پلانې وغیرہ پلانی وغیرہ لدی چاغله په خله کې خاورې نه اچولي आवाज درته نه بیا ټپستان دنه نو ګوره یو حال جوړ دی او دا به کیږي انجام بچي د دې ملک انجام بدای چې کم قوم چې نا اهل شي یا په بل ملک راشي قبضه پیو کی او یا په آسمانی افت راشي لوټ اعلان دی باندې پرې نه دی او تباہ او بربادي کی نو انتظار د دې کوي چې خدای دې نه کی هغه سات چې زمونږ د نا اهله د وجه یا را باندې روس راشي او یا را باندې انډیا راشي زمونږ د نا اهله د وجه مونږ اهل د دې نه یو چې مونږ یو آزاد قوم تصور مونږ د دې اهل نه یو مونږ له آزادۍ چل ناراضي مونږ آزاد یو نه مونږ فلال غلامان یو تاسو د خپل ځانونه کتلې دي چې چرته وزیر وګورئ دا وزیران څه دي په دې څوک پوزه نه پاکي تاسو ځانونه کتلې دي دلته مونږ سره په دې کاکشالو کې اوسېږي چې په موټر کې نه کیږي په پیدا شي اته ورځو کې مې کته صاحب د ګلونو غنټې په الکه چرته سي وزیر صاحب امریکای نه را روان دي هغه ورځ خپل چنګا کوله ما په سراغه د کوارټ کمشنر سره مې کار دی لګ به مې شفارسونه کوي ته خدای تباہ او برباد وزیران ستا پلندران دیو کوارټ کمشنر ته شفارس زو کوم تاسو ځان کتره تاسو تر اوسه ځان دا محسوس کړی نه دی چې مونږ آزاد قوم مونږ آزاد یو کدی قوم دا محسوس کړه چې مونږ آزاد یو بیا به دوی دسه چل کوي چې د وزیر دفتر لور شي او ورته وایي چې زما د پلانې کار دی او هغه ورته وایي چې نیکوم یا سباره شو غلط دی مړای له لاس ورواچي او کرسي نه راکوس کې راي کاږي بار سرک او په خېټه ورته ټوپونه ته زما غلام ته څنګه زما کار نه کوي آزاد قوم دی ته وایي حضرت عمر په منبر ولاړ دی خطبه وایي او لاندې نه داسې تاسو غوندې یو غلام ناستو مړی را ټوپې کو دې مړی نه ونیو او د منبر نه لاندې راکوس حضرت عمر ورته ولي ویل ته په دې منبر خطبه نشي ویلی ته غدارې خبره کوه وی مال غنیمت کې صادرې راغلې وي یو صادر ما ته ملاو یو تا ته ملاو ټول قوم ته یو صادر ملاو زما کمیس وګوره لند جوړ دی او ستا کمیس وګد دی معلومیږي تا چې تا دو صادرې ساتلي کم سره چې د قوم غداری د پیغمبر په منبر خطبه نشي ویلې دا دو صادرې دی ولی ځان له ساتلي دي ته خو ما سره برابر حقداري کنه په دې ملک کې تا دو صادرې ولی ساتلي هغه ولخه زوی ته आवाज وکړو وې دې فراش وې بچي زما دا کمیس ولی وګد جوړ دی وی پلار دا ما یو صادر ستاو یو ما خپل تعالی در کړی دی نو دو صادر ور دا کمیس جوړ ا غلام ته ویلوستي یقین راغې مال می دې زوی خپل صادر را بخلو ویلا اوسو خېجا وبکی دا څه سو آزاد قوم دی ته وای مونږ آزاد مونږ د پولیس په هیڅ را باندې لاس کی دي مخکشه الکه صبر سره یستر سره نشته مخکشه ته ویل شي سپي تا غپلار به ورته ستی زونه چوي چې دزو کې اوس په مخ کې ټول ورځ دا لګي دی لکه تاړې ته ټلیفون دی زوی می پولیس بوتله ډیر خکاری کړي چې بوتله خدای ته د سي بوتله کچ چې یو سورلس کاله کې تاسو آزاد قوم دې ته نه وایي لکه دا مونږ چې آزاد قومونه ورشه سعودي عرب کې هم دمره غوندې سپایي پاس په چوک کې ناست
मजाल दे چې څوک غلط راشي आवाजو کی الحکومه چې الحکومه وایي هلته د مجرم زړه ووځي د خولې نه زړه بوټ وځي د یاري یو قاضي مکه کې مې تپوس وکړو چې دلته څومره حکومت ججان مجسټریټان هغې دلته ما في جج ما في مجسټریټ ما في هائی کورټ ما في سپریم کورټ ما في دلته هیڅ نشته واحد امیر یو امیر دی د ټولې مکې یو 302 مغه دیو شیشنه مغه دیو جج مغه دیو تاړهدار مغه دیو اڅ ایون ما مؤلف تل دا چل څه دی ما تل په کلونو دلته کیس نه پیخیږي نو د ججانو ضرورت څه دی دومره روب دی د حکومت د خلکو په ډکې دلته صاحبه نو دفتر ډکې فایلونه دي چې کتابونه دي چې کاغذ دي پناه په خدای یو یعنی 107 یو معمولی خبره سوک سپیړه په سوک سپیړه چې تانه تلار شو ځان خلاصیم ټکوره بده لګ چې د تانه د اف ای آر نه ځان خلاصې بیا کچرو تلار شي بیا وکیل نسی بیا مجسټریټ تا بیا ضمانتیان بیا مالدار او کونسلر دا د کباب او د روټو غله دارا پیدا کې مړه خدای به دې کورم ورپسې وران کی چې د سوق سپېړې نه ځان خلاص دا زمونږ ملک دی یا دا زمونږ وطن دی نو عزیزانو د دې وجه څه ده چې په دې ملک کې واحد کتاب د خدای قرآن دی چې ډېره لویه بې عزتي کېږي لګیا ډېره لویه بې عزتي کېږي او زمونږ د لاسه کېږي قومي اسمبلی او ضیاء الحق د دې ذمہوار دي الله چې هر تندر راغورځي خدای دې په دوی راغورځي مونږ دې خدای بچ کی